خونه پرته له کتابه داسې وي لکه بېروحه جسد. پر پښتو نثر د ژباړې اغېز. لیکوال: پوهنمل اسدالله وحیدي. غږ: خاطره یوسفزۍ. پر غاړه لري، نقش پر غاړه لري، رول پر غاړه لري، مسؤلیت پر غاړه لري. له فارسي د ژباړې د اغېز په برخه کې پر غاړه لري ترکیب هم کارول کیږي. دغه ترکیب کټ مټ ژباړه ده چې نه پښتانه دغه ډول خبرې کوي او نه هغه مفهوم لیږدوي چې په لومړۍ ژبه کې لري. له همدې امله دا بې خونده، پردی او ګونګ ترکیب دی چې باید ونه کارول شي. پښتانه چې کله د فارسي بروحدادارت یا بردوشدارت ترکیبونو سره مخ شوي نو په پښتو کې یې پر غاړه لري ژباړلی دی. لاندې بېلګې وګورئ. امریکا میگوید در پروسه صلح افغانستان تنها نقش تسهیل کننده را بر عهده دارد. امریکا وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یوازې د تسهیل کوونکي نقش پر غاړه لري. یا امریکا وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یوازې د تسهیل کوونکي رول پر غاړه لري. ممنون مقصودی در فیلم دکندی زوی نقش شادگل را بر عهده داشت. ممنون مقصودی د کندی زوی فلم کې د شادګل نقش پر غاړه درلود. یا ممنون مقصودی د کندی زوی فلم کې د شادګل رول پر غاړه درلود. عالم دین مسئولیت بزرگ بر عهده دارد. دینی عالم لوی مسئولیت پر غاړه لري. ولسی جرګه مسئولیت نظارت بر تطبیق قانون را بر عهده دارد. ولسی جرګه د قانون پر پلي کېدو د څار مسئولیت پر غاړه لري. دلته بیا ټکی پر ټکی ژباړه ده. دلته هم کمزورو ژباړونکو د مفهوم پر ځای پر دې فکر کړی چې څنګه کلمې وژباړي. دوی کلمې ژباړلې دي خو مفهوم یې معیوب کړی. دوی کلمې ژباړلې دي خو پښتو یې بې خونده کړې ده. باید د دغه ډول ژباړې پر مهال ډېر پام وکړي، هسې نه چې موږ د مفهوم پر ځای په کلمو پسې ورک شو. د پورتنیو بېلګو سمې ژباړې ته پام وکړئ. امریکا میگوید در پروسه صلح افغانستان تنها نقش تسهیل کننده را بر عهده دارد. امریکا وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یوازې اسانچاري کوي. یا امریکا وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې یوازې د اسانچاري رول لري. ممنون مقصودی در فیلم دکندی زوی نقش شادگل را بر عهده داشت. ممنون مقصودی د کندی زوی فلم کې شادګل و. یا ممنون مقصودی د کندی زوی فلم کې د شادګل رول لوباوه. یا ممنون مقصودی د کندی زوی فلم کې د شادګل رول درلوده. عالم دین مسئولیت بزرگ بر عهده دارد. دینی عالم لوی مسئولیت لري. ولسی جرګه مسئولیت نظارت بر تطبیق قانون را بر عهده دارد. ولسی جرګه د قانون پر پلي کېدو د څار مسئولیت لري. په پورتنۍ ژباړه کې موږ د فارسي بر عهدهدارت په اسانۍ ژباړلی دی. نه مو اضافي کلمې راوړي دي او نه مو هم د پردۍ ژبې ترکیبونه کارولي دي. که مفهوم واخیستل شي او په خپله ژبه ولیکل شي هم به د ناوړه اغېز مخه ونیول شي او هم به د مفهوم له لیک سره مرسته شوې وي. پر غاړه لرل موږ په بل ځای کې کاروو. مثلا موږ وایو کندهاري یخني پر غاړه وو، دسمال یې پر غاړه وو، واسکټ یې پر غاړه وو. اوس که موږ وایو چې مسؤلیت یې پر غاړه وو یا یې نقش پر غاړه وو، داسې معنا لري لکه نقش او مسؤلیت چې کوم فزیکي څیز وي او د یو چا پر غاړه پروت وي. استاد حبیبي رول لوبوي، نقش لوبوي، رول لري او نقش لري هم د ژباړې اغېز ګڼي او سم یې نه بولي. نوموړی وایي رول لوبوي، نقش لوبوي، نقش لري. دا ناوړه، بدشکله او بدخونده ترکیبونه له کومې خوا پښتو ته راغلي؟ دا خو له انګریزي څخه په ناجایز ډول اول فارسي ته راغی. رول مهم را بازی کرد. بیا چې دې مقلدانو او جنابانو ولیدل چې د دوی په خبره خو دغه اهل زبان هم نه پوهېږي چې او هغه وایي چې رول بیا څه بلا ده چې انسان بازي پې کوي، نو دې جنابانو لږ څه له تقلیده ځان وژغورئ او د رول پر ځای بیا هم یو عربي اجنبي کلمه نقش ودراوه چې دا تر هغه لا بدتره سوه. زموږ پښتو مقلدانو هم ولیدل چې د فارسي والو خو دونې کمال وکړي، هلئ نو موږ تر چا پاتې یو. دې جنابانو هم قلم راواخیست او لیکي پلانی صاحب په دې کار کې مهم رول لوبوي یا پلانی صاحب په کار کې مهم نقش پر اوږو لري. آیا دغه سبک او ناوړه او بېخونده تعبیرونه د هغه پلانی صاحب توهین نه دی چې په غونډه انا او تانه بازي کوي، رول لوبوي یا یې پر اوږو باندې کوم نقش کړی دی؟
په عمل کې پلي کول. په پښتو کې دغه ترکیب هم له ژباړې سره پیدا شوی دی. په عمل کې پلي کول یعنې څه؟ که هدف عملي کول وي نو بیا باید ووایو چې عملي کول. که ډېر په پښتو ټینګار کوو نو بیا دې پلي کول وویل شي. اوس په عمل کې پلي کول څنګه وي؟ که په عمل کې پلي کول وي نو بیا په نظر کې پلي کول هم شته، نو بیا هغه څه معنا لري؟ له بده مرغه دغه ترکیب هم پښتو ته له فارسي ژبې د ژباړې له لارې راغلی دی چې پښتو ژبه یې بدرنګه کړې ده. په فارسي کې د رامل بیا د کردن ترکیب شته. دا چې دا ترکیب په فارسي کې سم دی او که نه بحث پرې نه کوو او زموږ د بحث موضوع هم نه ده، خو په پښتو کې کارول د بحث وړ دي. د دې ډول ژباړې بیلګو ته وګورئ. قانون اساسي باید د رامل پیاده شود. اساسي قانون باید په عمل کې پلی شي. په پورتنۍ بیلګه کې اصلي هدف دا دی چې قانون باید عملي شي یا قانون باید پلی شي. اوس موږ ولې د فارسي کلمات وژباړو؟ پکار ده چې ساده او روان یې ووایو. قانون باید پلی شي، قانون باید عملي شي. دا هم همغه تېروتنه ده چې موږ پکې د مفهوم د لیک پر ځای د بلې ژبې په کلماتو پسې سرګردان یو. دا ډول ژباړه هم ژبه خرابوي او هم مفهوم ګونګوي. ترتیبات نیول، ترتیبات گرفتن. په پښتو کې ترتیبات نیول هم د ژباړې له لارې راغلی بې خونده ترکیب دی. 4 لسیزې وړاندې حبیبي صاحب له دې ترکیبه سر ټکولی و، خو لا هم کارول کېږي. دا هم د فارسي ژبې ترتیبات گرفتن کټ مټ ترجمه ده. لاندې بیلګې وګورئ. برای تجلیل نوروز ترتیبات لازم گرفته شده است. د نوروز د لمانځنې لپاره لازم ترتیبات نیول شوي دي. برای کنفرانس ترتیبات لازمه گرفته شود. د کنفرانس لپاره دې لازم ترتیبات ونیول شي. دا ټکي په ټکي ژباړه ده چې پښتو ژبه یې بې خونده او بدرنګه کړې ده. استاد حبیبي په دې اړه لیکي ترتیبات کوم داسې شی نه دی چې ونیول شي بلکې کېږي. نو که یې پر ځای ترتیب کول هم ووایو ښه به وي. په فارسي ژبه کې هم ترتیب گرفتن بدعت ښکاري. لکه استاد حبیبي چې وایي په پښتو کې موږ د ترتیب لپاره د نیولو کلمه نه کاروو. پکار ده چې دغه ډول ونه ویل شي. موږ د دې لپاره ساده لارې لرو. د پورته جملو سمې ژباړې ته پام وکړئ. برای تجلیل نوروز ترتیبات لازم گرفته شده است. د نوروز د لمانځنې لپاره لازم تیاری شوی یا د نوروز لمانځنې لپاره لازم ترتیبات شوي. برای کنفرانس ترتیبات لازم گرفته شود. د کنفرانس لپاره د لازم تیاری وشي یا د کنفرانس لپاره د لازم ترتیبات وشي. ښایي موږ د ترتیبات کلمه وکاروو. سمه ده چې دا پردۍ کلمه ده، خو په ناسمه ژباړه کې لویه ستونزه دا نه وي چې موږ ځینې پردۍ کلمې وکاروو، بلکې ستونزه دا وي چې موږ د پردۍ ژبې ترکیبونه او سیستم وکاروو. پاملرنه مو راګرځوو. پاملرنه وکړئ. که مو ملي ټلویزیون کتلی وي نو حتمي به مو اورېدلی وي. ستاسې پام راګرځوو د دې ساعت خبرونو ته. پاملرنه وکړئ د فاتحې اعلان ته. او ستاسې پاملرنه راګرځوو یو خبر ته چې همدا اوس راورسېد. دغه ډول ترکیبونه په ملي ټلویزیون او یو شمېر نور رسنیو کې ډېر اورېدل کېږي، خو دا پښتو ترکیبونه نه دي. د ملي ټلویزیون او ډېرو رسنیو لویه برخه خبرونه له دري ژباړل کېږي چې ورسره دا بدرنګه ترکیبونه هم پښتو ژبې ته راننوځي. دا ترکیبونه د فارسي ژبې توجهتون را جلب می‌داریم ژباړه ده چې پښتو ته د کمزورو ژباړونکو له لارې رالیږدول شوي دي. دغه ترکیب نږدې 4 لسیزې وړاندې حبیبي صاحب پردی ګڼلی و، خو لا هم کارول کېږي. زموږ ژباړونکو ته پکار ده چې له دغه ډول بې خونده، پردیو او بدرنګو ترکیبونو څخه مخ واړوي. همدا مفهوم موږ په پښتو کې وایو چې له دغه بې خونده ترکیب څخه هم لنډ دی او هم مفهوم ښه رسوي. موږ وایو چې پام وکړئ، پام کوه، پام ساته. کله چې موږ خپل کلمات لرو نو بیا دغه ډول بې خونده ترکیبونه ته څه اړتیا ده؟ پاتې کېدل. 15 کاله وزیر پاتې شوی، والي پاتې شوی، زما همکار پاتې شوی. پښتو ته په وروستیو 50 کلونو کې د ژباړې له لارې راغلی یو بل ترکیب پاتې کېدل دي چې زموږ د ژبې له جوړښت سره پردی ښکاري. دا هم د ژباړې اغېز دی. لاندې بیلګو ته پام وکړئ. هغه 10 کاله د کابل پوهنتون استاد پاتې شوی دی. جمیل زما همکار پاتې شوی دی. له مرحوم څخه 15 لوڼې او 3 زامن پاتې دي. دا هم د ژباړې اغېز دی. زموږ پښتانه چې کله له یو بل سره خبرې کوي دغه ډول ترکیبونه نه کاروي. موږ همدا مفهوم په ساده او روانه ژبه وایو. هغه 10 کاله د کابل پوهنتون استاد و. هغه 10 کاله په کابل پوهنتون کې استاد و. جمیل زما همکار و. د مرحوم 15 لوڼې او 3 زامن دي.
اوس دغه ډول جملې هم پښتو دي او هم لنډې دي. کله چې زموږ ترکیبونه پښتو وي او جملې لنډې کړي نو بیا خو د پردیو ژباړل شوو اوږدو او بې خونده ترکیبونو کارول هیڅ ډول جواز نه لري. له بده مرغه داسې ترکیبونه اوس په کتابونو کې ډېر زیات دي. له دې لیکو مخکې مې د هیلري کلنټن د ژوند په اړه ژباړل شوی کتاب لوست. همداسې ترکیبونه پکې ډېر راغلي دي. د ملي امنیت شورا پخواني دوه چارواکي سوزن رایس او سمنتا پاور چې په ملګرو ملتونو کې سفیران پاتې شوي وو 100 کاله عمر لري. یو بل ترکیب چې دلته لنډې خبرې پرې کوو عمر لري دی. دغه ترکیب هم له فارسي د ژباړې له لارې راغلی دی. که څه هم دا ترکیب بیخي عام شوی خو بیا هم د نقد وړ دی. په پښتو کې لنډ او ښه بدیل لري چې په کار ده وکارول شي. لاندې بیلګو ته پام وکړئ. احمدشاه بابا 25 سال عمر داشت که به قدرت رسید. احمدشاه بابا 25 کاله عمر درلود چې واک ته ورسید. اجمل 50 سال عمر دارد. اجمل 50 کاله عمر لري. اوس همدا مفهوم په پښتو کې تر دې په ساده او اسانو جملو وایو. احمدشاه بابا په 25 کلنۍ کې واک ته ورسید. اجمل 50 کلن دی. دغه جملې هم پښتو دي او تر کټ مټ ژباړې لنډې او اسانه دي. نو پکار ده چې موږ عمر لري پر ځای کلن دی وکاروو. ګټه پورته کول، ګټه وړل. دا ترکیبونه هم پښتو ته له فارسي څخه راغلي دي. پښتانه ژباړونکي چې کله د فارسي له منفعت برداشتن، سود برداشتن، سود بردن سره مخ شوي نو په پښتو کې پر ګټه پورته کول او ګټه وړل ژباړلي دي. دا ژباړه هم ناسمه ده او د پښتو ژبې له جوړښت سره سر نه خوري. دغه ډول ترکیبونه نه یوازې معنا ته زیان رسوي بلکې ژبه هم خرابوي. لاندې بیلګو ته پام وکړئ. ایران از نفاق مردم افغانستان سود برمی‌دارد. ایران د افغانستان د خلکو له نفاق څخه ګټه پورته کوي. امریکا از اختلافات مذهبی مسلمانان سود میبرد. امریکا د مسلمانانو له مذهبي اختلافاتو ګټه وړي. احمد از این چانس منفعت برداشت. احمد له دې چانس څخه ګټه پورته کړه. منفعت برداشتن از مجبوریت مردم مخالف اخلاق ماست. د خلکو له مجبوریته ګټه پورته کول زموږ د اخلاقو مخالف دي. دغه ډول ژباړه ناسمه ده ځکه موږ د مفهوم د لیک پر ځای د فارسي ژبې ترکیبونه کټ مټ ژباړلي دي. ستونزه دا نه ده چې موږ د دغو ترکیبونو لپاره پښتو بدیل نه لرو. ستونزه دا ده چې ژباړونکي خپل ترکیبونه پرېږدي او د نورو ژبو ترکیبونه رااخلي. سمې ژباړې ته پام وکړئ. ایران از نفاق مردم افغانستان سود برمی‌دارد. ایران د افغانانو له بې اتفاقۍ ګټه اخلي یا ایران د افغانانو له بې اتفاقۍ ګټه کوي. امریکا از اختلافات مذهبی مسلمانان سود میبرد. امریکا د مسلمانانو له مذهبي اختلافاتو ګټه اخلي یا امریکا د مسلمانانو له مذهبي اختلافاتو ګټه کوي. احمد از این چانس منفعت برداشت. احمد له دې چانس څخه ګټه واخیسته. منفعت برداشتن از مجبوریت مردم مخالف اخلاق ماست. د خلکو له مجبوریته ګټه اخیستل زموږ د اخلاقو مخالف دي. نو کله چې موږ په پښتو ژبه کې ګټه کول او ګټه اخیستل لرو، ګټې پورته کول او ګټې وړلو ته څه اړتیا شته چې د ژباړې له لارې په خپله ژبه وتپو. ژباړونکو ته پکار ده چې په کلمو پسې ورک نه شي بلکې په ژباړه کې اصلي کار دا دی چې د بلې ژبې مفهوم په خپله ژبه خپلو کلمو، ترکیبونو او الفاظو ولیکل شي. جامې پر تن وي. د انسانانو دوره کې په اعلانو کې به هم ډېر لیدلي وي چې شنې جامې پر تن دي. دا ترکیب هم د دري ژبې ژباړه ده. پښتانه چې کله خبرې کوي داسې نه وایي چې جامې پر تن دي بلکې وایي جامې اغوستې دي. زموږ کمزوري ژباړونکي دلته هم خپل ترکیبونه او کلمات پرېږدي او هڅه کوي چې د نورو ژبو ترکیبونه او کلمات راوژباړي. لاندې بیلګو ته پام وکړئ. طفل 6 ساله که لباس سیاه بر تن داشت. 6 کلن ماشوم چې تورې جامې پر تن وي. برخلاف معمول در روز رسمی لباس شخصی بر تن داشت. د معمول خلاف په رسمي ورځې شخصي جامې پر تن وي. رئیس جمهور کرزی چپن بر تن داشت. د ولسمشر کرزي چپنه پر تن وه. اوس موږ د فارسي برتن دارد په پښتو کې پر تن لرلي، پر تن لري ژباړو چې دا ناسمه ژباړه ده. موږ په پښتو کې د دې لپاره د اغوستل فعل لرو نو پکار ده چې همدا خپل فعل وکاروو. سمې ژباړې ته پام وکړئ. طفل 6 ساله که لباس سیاه بر تن داشت. 6 کلن ماشوم چې تورې جامې اغوستې وي.
برخلاف معمول د روز رسمي لباس شخصي برتن داشت. د معمول خلاف په رسمي ورځې شخصي جامې اغوستې وي. رئیس جمهور کرزي چپن برتن داشت. ولسمشر کرزي چپن اغوستې وه. له هرې ژباړې وړاندې موږ باید پر دې فکر وکړو چې په ژباړه کې مو اصلي هدف د مفهوم لیږد دی، نه د کلمو او ترکیبونو ژباړه. موږ باید د بلې ژبې مطلب واخلو او په خپله ژبه یې ولیکو. په دې ډول به مو هم ژبه له پردي اغېز څخه خوندي کړې وي او هم به مو مفهوم لیږدولی وي. نظر اچول: دغه ناوړه ترکیب پښتو ته د ژباړې لایق راغلی دی. کلونه وړاندې حبیبي صاحب له دې ترکیبه زړه خوړ او پر پښتنو لیکوالانو او ژباړونکو یې غږ کاوه چې دا ترکیب مه کاروئ. له بده مرغه د نورو ژباړل شوو ناوړه ترکیبونو په څېر نظر اچول هم لا تر اوسه پورې په پښتو نثر کې کارول کیږي. دا ترکیب د فارسي ژبې د نظر انداختن نظر افکندن ژباړه ده. پښتنو ژباړونکو ته پکار ده چې له دغه ترکیبونو څخه ډډه وکړي. د پردیو کلمو په برخه کې د ژباړې اغېز: پر پښتو نثر د ژباړې یو اغېز دا دی چې لویه برخه پردۍ کلمې پښتو ته رالیږدول شوي. هره ژبه پردۍ کلمې لري، خو که دا کلمې له اندازې زیاتې شي نو بیا ژبې ته زیان اړوي. ژبپوهان وایي چې په یوه ژبه کې تر 25% پردیو کلمو ته اړتیا شته، خو که تر دې زیاتې شي نو ستونزه جوړوي. ژباړونکي په ژباړه کې ډیری وخت له نوو مفاهیمو، افکارو، څیزونو او اصطلاحات سره مخ کیږي چې دوی ورته په پښتو کې انډول کلمې نه لري. کله ژباړونکي هڅه نه کوي چې په قاموسونو او نورو اړوندو برخو کې انډول پیدا کړي نو خپله همغه پردۍ کلمې را اخلي. په دې ډول دوی پښتو ته پردي کلمات را انتقالوي. دغه راز کله ژباړونکي پوره هڅه کوي چې پردیو کلمو ته په پښتو کې انډول پیدا کړي، قاموسونه او اړوند نور کتابونه ګوري، د همغه برخې له څانګوالو څخه مرسته غواړي، خو بیا هم د ځینو پردیو کلمو لپاره انډول نشي پیدا کولی. دوی اړ شي چې پردۍ کلمې راواخلي او په دې ډول ژبې ته پردۍ کلمې راشي. دلته د یو داسې مرکز اړتیا هم احساسیږي چې د دغه ډول ستونزو پر مهال ورته مخ واوړي او هغوی پردیو کلمو پښتو انډول پیدا کړي. دا چې دا مرکز باید څه ډول وي، اړتیا یې څه ده، څوک باید پکې وي، د نوو کلمو د جوړونې په برخه کې پرې بحث کوو. دغه راز ځینې کلمې نړیوالې دي او نږدې د نړۍ په ټولو ژبو کې شته او یوازې په تلفظ کې څه نه څه توپیر وي. اوس دلته پر دې تم کېږو چې که پردۍ کلمې راخلو څنګه یې راواخلو، کوم تلفظ راواخلو، زموږ لپاره د کومې ژبې کلمه غوره ده. په کومه ژبه کې د کلمو تلفظ زموږ لپاره معیار دی. زموږ د ژباړونکو یوه ستونزه دا ده چې دوی نه پوهېږي د اروپایي کلمو کوم تلفظ واخلي. د بیلګې په ډول اوس موږ نشنلیزم په انګلیسي تلفظ نشنلیزم وایو او که په فرانسوي تلفظ ناسیونالیزم یا همداسې کلچر وایو او که کلتور. په پښتو کې تر ډیره پورې په کوزه پښتونخوا کې انګلیسي تلفظ ته پام شوی، خو په بره پښتونخوا کې بیا فرانسوي تلفظ ته پام شوی. اوس په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم فرانسوي تلفظ ورو ورو خپل ځای انګلیسي ته پرېږدي، خو فرانسوي تلفظ لا هم شته. د بیلګې په ډول په ډیری ژباړو کې موږ د نشنلیزم په انګلیسي تلفظ نشنلیزم لیکو، خو لا هم کلچر فرانسوي تلفظ کلتور راخلو، سره له دې چې ځینې ژباړونکي انګلیسي تلفظ کلچر هم لیکي. فرانسوي تلفظ تر ډیره د فارسي ژبې لپاره معیار و چې په بره پښتونخوا کې بیا انګلیسي معیار ونیول شو. په دې ډول لویه برخه اروپایي کلمات پښتو ته د ژباړې له لارې هم فرانسوي تلفظ راغلل او هم په انګلیسي، چې یو ډول ګډوډي رامنځته کړه. سره له دې چې بره پښتونخوا کې معیار ته ډیره فرانسوي تلفظ و، خو ډیرو کلماتو ته معیار انګلیسي تلفظ هم نیول شوی دی. د میلادي میاشتو نومونه په ایران کې له فرانسوي دود شوي، خو افغانستان کې یې انګلیسي بڼه خپله کړې ده. خو کله چې د هیوادونو یا ښارونو نومونو ته راشو، یوه برخه یې د ایران په دود فرانسوي تلفظ لیکي، لکه آلمان، اتریش، بروکسل، ستوکلم، خو نور یې بیا د ایرانیانو په توپیر انګلیسي تلفظ لري. عربي بڼه یې هم دود ده چې په ایران او افغانستان کې یو ډول کاریږي، لکه مصر، یونان، قبرس، داعش ساحل او نور. د هیوادونو په نومونو کې دا ستونزه بل اړخ هم لري. په ایران کې د ځینو اروپایي هیوادونو له نومونو سره دستان وروستاړی یوځای شوی او ځانګړي نومونه یې جوړ کړي، لکه لهستان د پولنډ لپاره، مجارستان د هنګري لپاره، بلغارستان د بلغاریا لپاره، ګرجستان د جورجیا لپاره، هندوستان د هند لپاره، مغولستان د منګولیا لپاره او دې ته ورته افغانستان او چچنستان هم راغلي دي. په پښتو کې بیا موږ هند ته
هندوستان جورجیا ته ګرجستان وایو، خو پولنډ ته لهستان نه وایو. دغه رس هنګري ته هم مجارستان نه وایو. بلغارستان، مغولستان، ابخازستان او چچنستان ته په ترتیب سره بلغاریا، منګولیا، ابخازیا او چچنیا وایو. دا تلفظ بیا د ایراني تلفظ په شان نه دی. اوس په ایران کې یو معیار شته او ټول دغه نومونه په یو ډول تلفظ کوي، خو په افغانستان کې ګډوډي ده. موږ ولې هند ته هندوستان او جورجیا ته ګرجستان وایو، خو بلغاریا ته بلغارستان او منګولیا ته مغولستان نه وایو. په ژباړو کې ډیری وخت داسې ګډوډي وینو او ښه علت یې هم دا وي چې کوم مرکز نشته څو موږ ته معیار وټاکي. دغه ډول کلمې بیخي ډېرې دي چې ژباړونکي یې حیران کړي او اوس نه پوهېږي چې کوم معیار وټاکي. موږ په پښتو ژباړو کې لا هم ګډوډي وینو. زه دلته ځینې هغه کلمې لیکم چې دوه ډوله تلفظ یې لیکل کېږي. ایټالیا، ایټلی، ایټالیا، آسیا، اشیا، مالیزیا، ملیشیا، اندونیزیا، اندونیشیا، اروپا، یورپ، امریکا، 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 عربستان، سعودي عرب، بریتانیا، بریټانیا، کمپیوټر، کمپیوټر، کمپیوټر. که موږ پښتو ژباړې وګورو، یاد شوی هر ډول پکې پیدا کولی شو. له دې اړخه زموږ ژباړل شوي متون له ګډوډیو ډک دي. په ځینو کې معیار فرانسوي نیول شوی، په ځینو کې انګلیسي او په ځینو ان جرمني، عربي او فارسي تلفظونه اخیستل شوي دي. پکار ده چې دغه ډول کلمې د یو معیار له مخې واخیستل شي. دا چې معیار به څه وي او څوک به یې ټاکي، زه فکر کوم چې پکار ده د ژبپوهانو او څانګوالو یو مرکز جوړ شي چې هغوی په دې برخه کې پریکړې وکړي. له شک پرته دغه مرکز باید له سترو پوهانو جوړ وي او پریکړې هم باید د منل شوو نړیوالو معیارونو پر اساس وي. زموږ ستونزو او حکومت ته په کتلو ښایي دا همداسې یو وړاندیز پاتې شي. نو ځکه زه د اوس لپاره د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه کوم. د کلمو د کره تلفظ لپاره تر فرانسوي هغه انګلیسي معیار غوره دی، ځکه چې له یوه اړخه انګلیسي تر فرانسوي نړیواله او مهمه ژبه ده او موږ له دې ژبې سره نږدې کېږو. له بل اړخه د تلفظ په برخه کې هم موږ تر فرانسوي انګلیسي ته نږدې وو. نو پکار ده چې اپوزیسیون نه اپوزیشن، سوسیالیزم نه سوشیالیزم، کمونیزم نه کمونیزم، ریالیزم نه ریالیزم، رومانتیزم نه رومانتیزم، کاپیتالیزم نه کاپیتالیزم، انټرناسیونالیزم نه انټرنیشنالیزم، دیموکرات نه ډیموکرات، دیموکراسي نه ډیموکراسي، بروکراسي نه بیروکراسي وویل شي. د هغو هیوادونو د نومونو په پای کې چې د ستان وروستاړی په رسمي ډول نه وي پکار نه ده چې موږ یې ورزیات کړو. ښه ده چې سعودي عربستان نه سعودي عرب، هندوستان نه هند، مغولستان نه منګولیا او همداسې نور وویل شي. هغه کلمې چې انګلیسي نه دي او په خپله کلمه کې ډال، ټې، ړې، ړون نه لري، پکار نه ده چې د انګلیسي په تلفظ یې ووایو. د بیلګې په ډول د بهرنیو نومونو د لوستلو پر مهال هیره نه کړو چې په سلوي، روسي، بلغاري، سلواکي، سربي، جرمن ژبه کې داسې سخت توري لکه ډال، ړې، ړون او ټې نشته او د دغو ژبو اړوند نومونه له انګریزۍ نه باید په ساده تلفظ ولیکل شي. مثلا د پوټین، ناتاشا، ګیرهارډ، شرویډر او نورو پر ځای د پوتین، ناتاشا، ګیرهارډ، شرویډر او نورو لیکل سم راځي. د ځایونو نومونه هم همداسې در واخله. د ټبلیسي، دوسلډورف پر ځای هسې ساده تبلیسي یا تفلیس، دوسلډورف او نور سم بریښي. د جملې په برخه کې پښتانه تل ساده جملې کاروي او په خبرو کې کمې مرکبې او اوږدې جملې پیدا کولی شو. په خبرو کې ستونزه نه وي، خو چې خبره لیکلو ته راشي نو بیا دا ستونزه را پیدا شي. د پښتو ژبې جوړښت داسې دی چې د لیکلو او ویلو ژبه سره نږدې ده، خو له ځینو لیکوالانو دا واټن زیاتېږي. کله چې خبرې کوي لنډې او ساده جملې کاروي، خو کله چې لیکل کوي نو بیا ترې اوږدې شي. دا د ژباړې اغېز دی او په ژباړل شوو متونو کې موږ ډېر وینو. په فارسي ژبه کې جملې اوږدې دي، نو چې کله پښتانه ژباړونکي له دغه جملو سره مخ کېږي همغسې یې ژباړي. موږ دلته پر دغو جملو بحث کوو. د مرکبو جملو په برخه کې اغېز. مرکبې جملې هغه جملو ته ویل کېږي چې د دوو یا څو ساده جملو څخه جوړې شوي وي او د یو پوره مطلب څرګندونه وکړی شي، یا دا چې غبرګه جمله د دوو یا زیاتو فعلي واحدونو څخه جوړه شوې وي. دا بیا نور ډولونه لري، خو موږ دلته پرې ډېر بحث نه کوو. یوازې پر دې بحث کوو چې دغه جملې څه ډول د ژباړې له لارې پښتو ته راغلي دي.
دلته ستونزه ډېر وخت په لنډو مرکبو جملو کې نه وي. ستونزه هغه وخت را پیدا شي چې جملې اوږدې مرکبې شي. اوس که موږ ووایو احمد راغی او محمد یې بوت، ستونزه نشته، یو مرکبه جمله ده خو اوږده نه ده. موږ ډېر وخت له اوږدو مرکبو جملو سره مخ کېږو چې ډېرې د ژباړې له لارې پښتو ته راغلي دي. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. احمد دویده آمده و در حالی که چشمانش پر از اشک بود در دروازه خانه صدا کرد مادر مادر کجا هستی؟ احمد په منډه راغی او په داسې حال کې چې سترګې له اوښکو ډکې وې د کور په دروازه کې چیغې کړې مورې مورې چېرته یې؟ دلته موږ ګورو چې یوه اوږده جمله جوړه شوې ده. موږ چې خبرې او کیسه کوو دا جملې داسې نه وایو. نو ښه ده چې هسې ولیکو لکه پښتو کې چې وایو. د دغه ډول جملو د لنډولو یوه لار دا ده چې مرکبې جملې په ساده جملو وویشو. د همدې جملې ویش ته پام وکړئ. احمد په منډه راغی، په سترګو کې یې اوښکې وې، په دروازه کې یې چیغې کړې مورې مورې ته چېرته یې؟ زه اوس د ژباړل شوو دغه ډول جملو څو بېلګې راوړم چې څنګه یې اوږدې کړي دي او بیا یې سمه بڼه راوړم. انسان آزاد پیدا کېږي او پرته له خدایه هیڅوک حق نه لري چې هغه غلام او ذلیل کړي او یا یې وځپي یا له هغه څخه ناسمه ګټه واخلي. په دغه جمله کې څو ساده جملې یوځای شوي او یو بې خونده اوږده مرکبه جمله ترې جوړه شوې ده. داسې ښکاري چې دا هم کټ مټ ژباړه ده. په جمله کې د معنا له اړخه هم ستونزه پیدا شوې ځکه چې پرته له خدایه څوک له انسان څخه ناسمه ګټه نشي اخیستلی ویل شوي. دا داسې معنا لري چې خدای تعالی له انسان څخه ناسمه ګټه اخیستلی شي یا یې اخلي چې دا خپله ناسمه خبره ده. همدا جمله موږ په څو برخو وویشلی شو. انسان آزاد پیدا کېږي، له خدای تعالی پرته هیڅوک حق نه لري چې هغه وځپي او یا یې غلام او ذلیل کړي. بله بېلګه: هر انسان حق لري چې د خپلو علمي، ادبي، هنري یا ټکنالوژیکو بریاو څخه ګټه ترلاسه کړي او حق لري چې د ترلاسه شوو مالي او ادبي ګټو ساتنه وکړي په دې شرط چې هغه بریا د شریعت د احکامو مخالف نه وي. دا جمله هم کټ مټ ژباړل شوې او د ژباړې اغېز پرې له ورایه څرګند دی. موږ همدا متن په څو جملو کې ساده او روان ژباړو. هر انسان د خپلو علمي، ادبي، هنري او ټکنالوژیکو بریاو څخه ګټه اخیستلی شي. دغه راز حق لري چې د دغو ګټو ساتنه وکړي خو په دې شرط چې بریا د شریعت خلاف نه وي. معترضه جمله: معترضه جمله یا فقره د جملې په منځ کې د زیاتو معلوماتو لپاره راوړل کیږي. معترضه جمله او فقره په پښتو کې کم خو په انګلیسي او دري کې ډیره کارول کیږي. دغه کارونه د ژباړې پر مهال کله کله جمله اوږدوي او نثر بې خونده کوي. لاندې بېلګو ته پام وکړئ. احمدشاه بابا چې په 1940 کال کې د معاصر افغانستان بنسټ کېښود په 25 کلنۍ کې د لویې جرګې له لارې واک ته ورسېد. له معترضې جملې سره موږ دوه ډوله چلند کولی شو. لومړی دا چې معترضه جمله وباسو او بېله جمله ترې جوړه کړو. موږ پورتنۍ ژباړه رااخلو او بېله جمله ترې جوړوو. احمدشاه بابا په 25 کلنۍ کې د لویې جرګې له لارې واک ته ورسېد. نوموړي په 1940 کال کې د معاصر افغانستان بنسټ کېښود. په دغه مثال کې موږ د جملې له منځه معترضه جمله یا فقره وایستله او د اصلي جملې په پای کې مو ولیکله. په دې ډول هم جملې لنډې او روانې شوې او هم مفهوم په اسانۍ ولیږدول شو. بېلګې ته پام وکړئ. له معترضې جملې سره د چلند بله لار دا ده چې جملې ډول بدل کړو. ناسمه ژباړه چې اوس ډېره شوې د ژبې جوړښت ته زیان رسوي. موږ دا جمله داسې هم لیکلی شو: ناسمه ژباړه د ژبې جوړښت ته زیان رسوي چې اوس ډېره شوې هم ده. د مبتدا او خبر ستونزه: د ژباړې اغېز د جملې په مبتدا او خبر کې هم ډېر کله لیدل کېږي. پښتو جمله خپل جوړښت لري. مبتدا یې خپلې اړوندې برخې لري او خبر یې خپلې. دغه راز د همدغو برخو ترتیب هم شته چې له نورو ژبو سره توپیر لري. کله چې ژباړونکی په دغه چاره پوه نه شي او یا پام ورته ونه کړي نو جملې د پښتو جملو په شان نه وي او د بلې ژبې اغېز پرې روښانه ښکاري. موږ دلته د پښتو ژبې د جملې جوړښت د مبتدا او خبر له اړخه راوړو. مبتدا د اضافت ویي کې جمع مضاف الیه، جمع عدد، جمع صفت، جمع مضاف فاعل. خبر د وخت قید، جمع د ځای قید، جمع د کیفیت قید، جمع مفعول، جمع اصلي فعل، جمع مرستیال فعل. ډېر وخت دغه ترتیب نه مراعاتېږي ځکه چې په ځینو ژبو کې دا جوړښت له پښتو سره توپیر کوي. ژباړونکي د ژباړې پر مهال د پښتو نه بلکې د هغې بلې جملې جوړښت لیکي. همدارنګه موږ چې کله د یو چا خبرې رااخلو نو وایو چې احمد وویل
خو په انګلیسي کې دا چاره بیا داسې نه ده، بلکې هلته نون په پای کې راوړل کیږي چې ډېر وخت بې تجربې ژورنالیستان دا تېروتنه کوي. موږ د انګلیسي او پښتو د دغه توپیر بیلګې راوړو. We are living in a cave, we have no income and we have to collect plastics or rain packets from city and then sell them at a small amount of money. We pass our life this way, she said. هغې وویل موږ د غره په څمڅه کې ژوند کوو چې خپل ژوند له همدې لارې پر مخ بیایو. له دې پرته نور عواید نه لرو، مجبور یو چې له بازاره خپل د پلاستیکونو او د خالي بوتلونو په راټولولو سره یو څه افغانۍ پیدا کړو او خپل ژوند پرې پر مخ بوځو. دغه پورته بیلګه کې ګورو چې په انګلیسي کې لومړی خبرې راغلي او بیا ویل شوي چې هغې وویل، خو په پښتو کې لومړی ویل شوي چې هغې وویل او بیا خبرې راوړل شوي دي. ژباړونکي باید دغه ډول توپیرونو ته پام وکړي. پایله: که په هر مثبت کار کې ځینو اصولو او قوانینو ته پام ونه شي او یا په ناسم ډول وشي، ناسمې پایلې لرلی شي. ژباړه ګټه کوي، ژبه غني کوي، د نورو له تجربو او علومو سره مو پخلا کوي، خو که یې اصول په پام کې ورنیول شي زیانونه هم لري. نور زیانونه یو اړخ ته تر ګردو ستر زیان یې ژبې او نثر ته دی. ژباړې پښتو ژبې ته د ګټې ترڅنګ دا زیان اړولی شي چې د نورو ژبو تر اغېز لاندې یې راوستلې ده. له بده مرغه دا اغېز زیات او جدي دی. دا زیان په هره برخه کې دی، له تاړو نیولې تر قیدونو، فعلونو، ترکیبونو، جملو، اوان، اعدادو پورې په هره برخه کې موږ د ژباړې اغېز وینو. دا اغېز لږ نه دی، زیات دی او ورځ تر بلې زیاتېږي. په ځینو برخو کې په شدت سره پردۍ کلمې را روانې دي. په ځینو برخو کې د پردۍ ژبې کلمې کټ مټ ژباړل کېږي. کله د پښتو خپلې ساده، اسانې، روانې او عامې کلمې پرېښودل کېږي او د نورو ژبو کلمې یا ژباړل کېږي او یا هم کټ مټ راخیستل کېږي. ستونزه تر دې هم هغه وخت جدي شي چې کله د پردۍ ژبې جوړښت او سیستم پر پښتو نثر تپل کېږي. پر پښتو ژبې د ژباړې په اغېز کې موږ دا ټول زیانونه وینو. پښتو ته چټکې ژباړې او پر ژباړه زموږ له ټینګار د ګټو ترڅنګ دا زیانونه هم اړولي دي. د ژباړو پر اصولو نه پوهاوی، په ځانګړي ډول پر پښتو ژبه نه پوهاوی دې لامل شوی چې پښتو نثر د ژباړې له لارې د نورو ژبو له اغېز سره مخ شي. د ژباړې هر اصل په دې برخه کې رول لري. کله چې ژباړونکی پر خپله ژبه نه دی پوه شوی، نو له خپلې ژبې په ناخبرۍ پردۍ کلمې او اصطلاحات رالېږدولي او یا یې هم پردی سیستم راوړی دی. کله چې ژباړونکی د دواړو ژبو پر توپیر نه دی پوه شوی، نو دې ته یې پام نه دی کړی چې پښتو جمله له انګلیسي، فارسي یا بلې ژبې سره توپیر لري. همغه د نورو ژبو د جملو جوړښت یې پر پښتو هم تپلی دی. کله چې د ژباړې له اصولو ناخبره ژباړونکی له متل او اصطلاح سره مخ شوی، نو یې هغه ژباړلی چې نه متل او اصطلاح پاتې شوی او نه هم معنا لري. که دوی د خپلو ژبو پر ملتونو او اصطلاحاتو پوهېدلی، نو دا ستونزه به نه وه. همداسې د ژباړې پر هر اصل د ژباړونکو نه پوهېدنې پښتو نثر ته زیان اړولی دی. ژباړه پر نثر له دوو اړخونو اغېز کوي. لومړی د کلمو په برخه کې، که پردۍ کلمې په یوه ژبه کې له ټاکلې اندازې زیاتې شي ستونزه ده، که لږ زیاتې شي ستونزه نشته، خو دا بیا هم ژبې ته ستر زیان نه رسوي. دویم زیان چې لوی او جدي دی هغه ده چې د پردۍ ژبې سیستم راشي. که موږ د خپلې ژبې جوړښت د پردۍ ژبې تر سیوري لاندې راوست، دا بیا ژبې ته ستر او نه جبرانېدونکی زیان دی. په پښتو کې هم دا دواړه زیانونه شته دي. داسې پردۍ کلمې راغلي چې یا خو یې موږ ساده، روانې او فهمه پښتو بڼې لرو او یا په اسانۍ ورته جوړېدلی شي. د بېلګې په ډول اوس زموږ په متونو کې بیا د انګلیسي پرابلم کارول کېږي. موږ ستونزه لرو، خو خپله کلمه پرېږدو او نورې کلمې غوره کوو. دا ستونزه شته، خو بیا هم لوی او جدي نه ده. پښتو ته په ژباړل شوو اثارو کې پردي کلمات شته چې یوه برخه یې مجبوریت دی او یوه برخه یې د ژباړونکو تېروتنه ده. پکار ده چې له اړتیا پرته موږ پردي کلمات ونه کاروو او خپل پښتو بدیلونه یې وکاروو. ستونزه هغه وخت زیاتېږي چې کله موږ پردی سیستم راوړو. دا ستونزه ځکه جدي ده چې ژبه اصلا سیستم دی او که سیستم بدل شي نو ژبه ختمیږي او یا یې اصلیت له منځه ځي. پښتو ته په شوو ژباړو کې دا ستونزه هم شته. له بده مرغه دا ستونزه ورځ تر بلې زیاتېږي. اوس که موږ دې ستونزې ته پام ونه کړو او مخه یې ونه نیسو، نو پښتو به څو کاله وروسته خپل اصلیت له لاسه ورکړی وي. دا زیانونه لوی دي، جدي دي او مخه نیول یې پکار دي. که د زیانونو دا لړۍ دوام وکړي، پښتو ژبه به نه جبرانېدونکي زیانونه وکړي، ځکه چې په دې سره پښتو پردۍ، مصنوعي او نه طبیعي کېږي.
کلیوال به د ښاریانو او لوستي په ژبه نه پوهیږي او لوستي به د کلیوالو. بل زیان د پښتو ژبې اصالت او سوچهوالي ته هم رسیږي چې مخه نیول یې پکار دي. مناقشه: ځینو کسانو ته پر پښتو نثر د ژباړې اغېز جدي بحث نه ښکاري. دوی وایي چې ژبه دې غني شي، خیر که پردي کلمات او پردي اصطلاحات پکې وي. دوی دا هم وایي چې ژبه دې د نورو ژبو له جوړښتونو او سیستمونو سره سمه شي. بل نظر بیا دا دی چې پښتو دې یو مخ سوچه شي. دوی هر څه ته د پښتو بدیل خبرې کوي او په دې برخه کې بیخي افراط کوي. هغوی چې د پښتو ژبې دروازې یو مخ پرانیستې پرېږدي هم پښتو له ستونزو سره مخ کوي او هغوی چې یو مخې دروازې تړي هم ستونزې پیدا کوي. که پښتو ته له حده زیات پردي کلمات راشي او پردی سیستم راشي نو بیا پښتو نه پاتې کېږي. ژبه پردۍ کېږي او بیا نو کېدای شي یو وخت پوره ژبه پاتې نه شي. هغوی چې وایي هر څه د پښتو شي، پښتو سختوي. نه یوازې پردیو ته پښتو سختوي بلکې خپله پښتنو ته یې هم سختوي. همدا اوس ځینې سوچه پښتو کلمات یا نوي جوړ شوي پښتو کلمات داسې دي چې زموږ ډېر روان لوستي افغانان نه پرې پوهېږي. دغه دواړه ډلې د افراط او تفریط ښکار دي. د دوی کار ژبې ته زیان اړوي او اړولی دی. سمه ده چې د دوی نظریات او لارې ګټې هم لري خو زیانونه یې هم ډېر دي. دوی ژبه مصنوعي کوي، بې خونده کوي او له خپل اصلي حالت یې وباسي. پکار ده چې په درېیمه لار فکر وشي. درېیمه لار: د پښتو ژبې دروازې باید یو مخې ونه تړل شي. ځینې پردي کلمات دې راشي، اوس هم شته او خلک داسې فکر کوي لکه د پښتو خپل مال چې وي. دا ټاکلې اندازه لري چې ژبپوهان یې 25 سلنه ګڼي. که دا سلنه لږ پورته او ښکته لاړه شي هم ستونزه نه ده، خو که ډېره پورته او ښکته ولاړه شي ستونزه زېږوي. پر دې بنسټ پردي کلمات دې وي خو تر یوې اندازې نه له اندازې زیات. دغه راز خپل کلمات هم باید ولرو، که نه وي باید جوړ یې کړو او عام یې کړو. یعنې هم باید خپله د پښتو د پانګې د زیاتونې لپاره کار وشي او هم د نورو ژبو کلمې د اړتیا پر مهال تر ټاکلې اندازې راواخیستل شي. څه چې دلته سرې کرښې دي هغه د بلې ژبې جوړښت دی. په هیڅ ډول باید پښتو ته د بلې ژبې جوړښت رانه شي. د بلې ژبې جوړښت راتګ یوه ژبه له بیخه تباه کوي. پر همدې اساس موږ باید په شدت سره د بلې ژبې د جوړښت راتګ مخه ونیسو. که موږ د انګلیسي په تقلید وایو چې زه ورکوم درس، دا نو بیا پښتو له منځه وړي. له بده مرغه په ځینو متونو کې دا ستونزه شته او پکار ده چې مخه یې ونیول شي. موږ په دغه کتاب کې پر همدغه درېیمه لاره ټینګار کړی. هغه پردي کلمات او اصطلاحات ستونزه نه لري چې پښتو بدیل نه لري، خو د پردي سیستم مخه باید ونیول شي. دا هم سمه نه ده چې موږ خپل شته ساده، روان او فهمه کلمات پرېږدو او د نورو ژبو کلمات یا راواخلو او یا یې راوژباړو. پر دې اساس له افراط او تفریط څخه لرې منځنۍ لاره پکار ده. موږ پر همدغه لاره ټینګار کړی دی. وړاندیزونه: پر پښتو نثر د ژباړې د اغېز د معلومولو او مخنیوي لپاره لاندې وړاندیزونه کوم چې که عملي شي تر ډېره به دا ستونزه حل کړي. پر پښتو نثر د ژباړې د اغېز د څرنګوالي او لاملونو د معلومولو لپاره پکار ده چې لوی او منظم سیمینارونه جوړ شي چې پکې د پښتو نثر او ژباړې متخصصین برخه ولري. د ژباړې علمي او تیوریکي لارښود کتابونه باید زیات شي. د ژباړې په مرکزونو کې باید د پښتو ژبې د نثر په اړه روزنیز پروګرامونه جوړ شي. رسنۍ باید د خپلو کارکوونکو د ګمارنې پر مهال د مسلکي پوهې ترڅنګ هغوی ته لومړیتوب ورکړي چې پر پښتو نثر ښه واکمن دي. زموږ د ښوونځي او پوهنتون هغه کتابونه باید اصلاح شي چې د نورو ژبو اغېز پرې شوی دی. پکار ده چې پر پښتو نثر د ژباړې د اغېز د معلومولو لپاره په پوهنتونونو او علومو اکاډمیو کې استادانو او څېړونکو ته پروژې ورکړل شي څو دا ستونزه لا زیاته روښانه شي. د پښتو نثر لیکلو لارښود کتابونه باید زیات شي او داسې ولیکل شي چې هر څوک ترې ګټه واخلي. په رسنیو او نورو ادارو کې د متن سمونکي باید دې چارې ته پام وکړي او پر پښتو نثر د نورو ژبو د اغېز مخنیوی وکړي. د بازاري ژباړو مخه باید ونیول شي او متون هغه مرکزونو ته د ژباړې لپاره ورکړل شي چې پر پښتو واکمن وي. هغوی چې نورې ژبې زده کوي باید د خپلې ژبې سمې زده کړې ته هم پام وکړي او د خپلې ژبې پوره پانګه او د جوړښت په تړاو پوهه ولري.